السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. د لوی اختر مبارک ورځ ده. ټولو ناول هو زموږ د طرفه ټولو مینوالو ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه. او دا اختر مونځ وشو، هغې نه بعد به اوس د قربانۍ چې کوم مرحلې دي هغه شروع کیږي. مونږ به کوشش کوو چې ویډیو به تاسو سره شیر کوو. چېرته ځئ مه، مونږ سره اوسئ. سلیمان شاه دی څه ویل غواړي؟ بس وروره غټ اختر ورځ ده مبارکه، او مسافرو ته سپیشل دعا سلامونه، خاص کر وصال شاه ته او سید انور شاه ته، هارون باچا ته زما اړه سپیشل سلامونه یې قبول کړي. چې کوم مسافر دي، که د لر دي که د بر دي، چې په کومه علاقه باندې دي، نو زموږ د ټولو د طرفه هغوی ته د اختر ډېره ډېره مبارکي او سلامونه هم. وصال شاه ته لوی اختر مبارکي ورکوم، سید انور باچا ته او هارون باچا ته مبارکي ورکوم. او ته څه وې؟ ټولو مسافرو ته جی مونږ هم وصال شاه ته دا غټ اختر مبارکي ورکوم چې چېرته مسافر دی. شفاعت به مسافرو ته پیغام ورکړي. څه به ویل غواړې؟ مسافرو ته زه د اختر مبارکي کوم.
وصال شاه ته باچا ته او سید انور شاه باچا ته ټولو ته د اختر مبارکي کوم چې اختر مو مبارک شه. ملګرو دغه د اختر هغه ورځ وه چې په لالې کې او په غوښو صفا کولو کې تېره شوه. دې نه بعد به دا ملګري ځان تیاري او بیا به یارانو دوستانو سره د اختر مبارکۍ کوي. او زه به ستاسو نه وغواړم اجازت چې هر چېرته یې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.